ډیر یو ښه خبر د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس پر ضد په کابل کې څه وکړل راځئ دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ د کرونا وایرس د خطر له امله مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د کرونا وایرس د درملنې لپاره په کابل کې لومړنۍ مجهزه څانګه پرانیستله د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه روغتون کې هغه ناروغان تر درملنې لاندې نیول کیږي چې د کرونا په خطرناک وایرس باندې اخته شوي وي د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په دې سل بستریز روغتون کې به یوازې هغه کسان تر درملنې لاندې نیول کیږي چې په دغه وژونکې ناروغي باندې اخته شوي وي فیروز الدین فیروز په کابل کې د دې څانګې د پرانیستې پر مهال وویل چې د اړتیا په صورت کې به د هیواد په ډیرو ولایتونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي پر مخ نورې څانګې هم پرانیزي د معلوماتو نه مخکې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره دا څانګه د افغان جاپان په نوم په یو مجهز روغتون کې پرانیستل شوه چې پکې به د کرونا په ګډون 10 ډوله وایرس تشخیص کړی شي د دې روغتون روغتیایي مسؤلین وایي په افغانستان کې تر اوسه پورې د کرونا د وایرس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو دغه وایرس د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته رسېدلې ده چې په همدې موخه په افغانستان کې هم لومړنۍ تدابیر نیول شوي دي تر دې دمه په ټوله نړۍ کې نږدې 1,000 کسان د کرونا په خطرناک وایرس باندې اخته شوي دي دغه راز په 20 نورو هیوادونو کې شاوخوا 400 وګړي د وایرس له امله مړه شوي دي دغه وایرس لومړنۍ د چین په اوخان ښار کې وموندل شو چې له امله ډېر شمېر کسان په دې هیواد کې ووژل شول خلک په خپلو ځایونو کې بند پاتې دي دغه راز د دې هیواد سره د سوداګري هم په ټپه درېدلې ده او خلک یې ورځ تر بله د تېښتې په حال کې دي د معلوماتو له مخې د چین سربیره په تایلند، سنګاپور، سویلي افریقا، تایوان، جرمني، مالیشیا، استرالیا، تانزانیا، ویتنام، کوریا، امریکا، فرانسه، متحده عربي امارات، کاناډا، هند، فلیپین، ایټالیا، برطانیه، نیپال او په یو شمېر نور هیوادونو کې هم د دې وایرس مثبتې پیښې ثبت شوي دي د دې وایرس له ویرې د چین له اوخان ښار څخه د نړۍ ډېر هیوادونه خپل وګړي هم وویستل څو یې له وژونکې ناروغي بچ کړي د روغتیا نړیوالې ادارې هم په ټوله نړۍ باندې غږ کړی ده او بینرای حالات اعلان کړی ده او له ټولو هیوادونو یې غوښتي دي چې د کرونا وایرس خطرناکه ده او ممکن ده د نړۍ هر کونج ته ورسیږي چې په دې توګه د تیاری ورته ونیسئ د یادولو وړ ده چې د دې وایرس د انتقال د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د نړۍ د ډیرو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې هم د روغتیایي پالانو یوه ډله ګمارل شوې ده چې د تګ راتګ پر مهال د مسافرو ټیسټونه کوي او بیا یې هیوادونو ته پرېږدي دوستانو د عامې روغتیا دغه کړنه ستاسو څنګه ارزوئ که ویډیو مو خوښه شوې نو راسره لایک او شریک کړئ که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ نور مو په پاک رب سپارم الله مو مل شه ښه وخت درته غواړم